یو جهان مننه کوم چې ډېر په احترام سره ناست دي او سید احمد شباب صاحب ناست دی د هغوی نوم ته هم ټیک شوی دی. سید احمد شباب صاحب ته خواست کوم د دې ژبې خدمتګاران دي دا ټول ملګري یو جهان مننه کوم. الله تعالی د لوی نوم نه شروع کوم چې ډېر بخښونکی او مهربانه دی. ملګري ډېر دي، خبرې ډېرې وشوې خو سردار صاحب په نظم کې په نثر کې نو زه به هم لږ غوندې ملګري هم ډېر پاتې دي د خپلو خیالاتو اظهار ځکه کوم چې ما سره تقریبا د 13 کالو تعلق دی او هغه ورځ ما ته یاده ده چې اولنې یو مشاعره کې سردار صاحب ما سره یو ځای شو او زموږ ملاقات وشو، لیدل کتل وشو، خبرې اترې وشوې. یا ورپسې پرله پسې نور میټینګونه، اجلاسونه، مشاعرې، ادبي پروګرامونه. نو موږ یو بل ته ډېر زیات رانږدې شو سره د دې چې په هغه اولني محفل کې ورته یو شاعر وویل چېرې ته دې لږ راته څه وجه ده ډېر نږدې کېږي. د هلکانو تعلق خو دومره مضبوط نه وي. زه هغه وخت په رښتیا شباب وم، اوس خو نیمزالی یم، پته نه لګي چې خو زما د ده تعلق چې دی نو سردار صاحب په حسن مین دی. زما د ده خیالات یو، زما د ده سیاسي نظریات یو، زمونږ فکر یو، زه هم په حسن مین وم. حسن چې څوک ورته بیلنس وایي، تناسب ورته وایي، توازن ورته وایي، مالګه ورته وایي، خو دغه صرف تر دنګې غړی غټو سترګو سپین رخساره پورې محدود نه ده. زه او دی په خپل وطن مین یو، په خپله خاوره مین یو، د خپل کلچر عاشقان یو، د خپل قام عاشقان یو او تر اوسه پورې دا سفر زموږ یو دی شریک جاري دی. بل د موږ له صحابه چې د په هر حواله د سیاسي شخصیاتو په حواله، د ادبي که د ناول خبره راشي موږ د عبدالله جان اسیر صاحب نوم اخیستی شو، که د افسانې خبره راشي نو موږ طاهر بخاري صاحب، نادر خان بزمي چې اولنی چاپ کتاب د هغه دی، نور نوین صاحب، نور ملګري چې کوم نومونه رانه پاتې کېږي بخښنه غواړم، دوی لوی نومونه دي. که د ولسي شاعرۍ خبره راشي علي حیدر جوشي، بابای کیسه، که د چاربیته خبره راشي عبدالواحد ټیکهدار بابا. د خبره نه اوږدوم، د سردار صاحب کمال دا دی چې ته د شعري اصناف چې څومره دي، سندره ده، چاربیته ده، نیمکۍ ده، لوبه ده، نظم دی، غزل دی، چیته ده، ده په هر سن باندې کامیابه تبازمایي کړې ده. او یاره یقین وکړه زه وایم چې د سردار صاحب دا دی چې دی دا د شاعرانو شاباسګړه ده، ځکه چې زمونږ په خپله داسې په دې طرف ځو راځو نو ده کې دومره کشش دی، هغه دی ته زړه ځي چې چېرته خپې ځي چې چېرته زړه هم ځي. نو بس راشو مونږ او ګپ شپ او تعلق او هغه د 13 کالو نه تر اوسه پورې جاري دی. نو د دې سړي په مینه کې فرق نه دی راغلی، دی په ګل مین دی، دی په حسن مین دی. نو ځکه هر سړی دعوه دا کوي چې دی اصل کې دلدار دی، دی عاشق دی. هر سړی ځکه دا دعوه کوي دی په هر ګل مین دی، که د غانټول دی او که د لالا دی او که د نرګس دی، که د ونګین دی او که غنم رنګ دی او که ما ته سوال فرمان سوال جواب کړی دی، نو ما خو کیسه لیکلې نه دي کړې، خو بهرحال چې یو تازه اجازت یا لارې کني بیا نه وایم نو نظم مې لیکلی دی چې د صدر صاحب په اجازت باندې هغه دې ته منسوب کومه په منظور پښتون مې لیکلی دی.
هغه زه دې ته منسوب کوم ژوند ارتقا وکړه انسان خرڅېږي ژوند ارتقا وکړه انسان خرڅېږي ډېر بې بها دی وردان خرڅېږي او پخوا مریان او غلامان خرڅېدل داسې وخت راغی اوس خانان خرڅېږي دا مولوي صاحب بله کیسه ده چا ته د امن ښاپېری وړې ده چا ته د سرو زرو مرغۍ وړې ده د غره لمن کې اوس نغمې نشته دی زما د شپون نه چا شپېلی وړې ده دا منظور پښتون باندې مې یو نظم لیکلی دی سردار صاحب ته منسوب کوم وخت راکړې مهربانه روح